ذبیح الله مجاهد عمران خان ته زبردست جواب ورکړ. د داعش په اړه ورته څه وویل؟ بلخوا د لوړو زده کړو وزیر څنګه د تل په څیر بیا په چپ اړخ پاڅېدلی دی؟ بیا یې څه ویلي دي؟ پنجشير کې څه شوي دي؟ د دې ټولو خبرونو لپاره ویډیو تر اخره وګورئ. له ټولو مخکې باید دا خبر در سره شریک کړم چې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د داعش پدیده د ډیورن کرښې له هغې غاړیانې پاکستان څخه افغانستان ته پیدا شوې ده. هغه په کابل کې یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان صدراعظم عمران خان هغو څرګندونو ته په اشارې چې ګواکې داعش له افغانستان څخه پاکستان او سیمې ته خطر متوجه کوي وایي چې د داعش پدیده د کرښې له هغې غاړې موږ ته پیدا شوې ده. پنجشير له پنجشير ولایت راپورونه وایي چې هلته د امنیت امیر حمید خراساني او نورو طالب امنیتي کسانو ترمنځ نښته شوې ده. ویل کېږي چې نښته د یو وژل شوي پنجشیري ځوان پر سر رامنځته شوې. تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. ننګرهار د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت شینواري ولسوالۍ کې د موټرو د ټکر له کبله یوه ښځه او خاوند مړه او 3 کسان ټپیان شوي دي. عبدالباقي حقانی د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي عبدالباقي حقانی چې له ډېرې مودې وروسته یوه مپوره شوه او له پاکستانه راستون شو ویلي دي چې پاکستان ورسره هر کال د 1500 بورسونو د ورکولو ژمنه کړې ده. هغه وویل د افغانانو د زده کړو لپاره د نورو هیوادونو په پرتله پاکستان ښه ځای دی. نوموړی زیاتوي چې مالي ستونزې او تر اوسه د نجونو او هلکانو د ټولګیو نه بیلیدل د دولتي پوهنتونونو د زده کړو د بهیر نه پیلېدو لامل ګڼي. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. دا وي د عبدالباقي حقانی نوې خبرې او ترڅنګ یو څو نور مهم تازه او لنډ خبرونه. د لا ډېرو لپاره د سولا افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه ویډیو هم لایک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای پامان.